د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، راغلی ته راغلاست. خلیلزاد قطر کې د ویل کېږي چې ملا برادر سره غیر رسمي خبرې هم شروع کړي دي، خو دا ځل امریکایان دا شرط البته دا مخکې مو چې باید تاوتریخوالی کم شي، یعنې خبرونه مخکې طالبان دا ومني چې تاوتریخوالی کم شي. مخکې دا خبرونه شو چې طالبانو دا موافقه کړې ده، لیکن اوس ویل کېږي چې طالبان لا اوس هم د خپل مشرتابه ځواب ته منتظر دي. دا ښایي چې په دې اړه یو څه اختلاف خو شته دی، څه طالبان لا په ډېر ښکاره او څرګند ډول اوربان خو لا پرېږده، تاوتریخوالي کمولو ته زړه په اسانه نه ښه کوي. نو په همدې باندې بحث کوو چې دغه ځل به دا خبرې اترې وشي که نه، که لا به وځنډېږي او کوم نتیجې ته به ورسېږي، او بیا چې د ایران پیښه هم کیدای شي اغېز ورباندې ولري. ایران د قاسم سلیماني بخښنه غواړم مړینه یو مهم خبره ده او ایران او طالبان سره نږدې اړیکې لري. نو دغه وضعیت به آیا تاثیر وکړي که نه، په ده باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی عزیز ستانکزی د سیاست چارو شنونکی، زموږ بل ملګری دی ښاغلی حمیدالله هوتک قومي مشر او سیاست چارو شنونکی، همدارنګه موږ سره د جرمني نه ملګری دی ښاغلی اسحاق اتمر د پوهنتون استاد او د سیاست چارو شنونکی. نو لومړی اتمر صاحب سره خبرې کوو، بیا بحث ته ادامه ورکوو. اتمر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ژوندي اوسئ ځواک صاحب، تاسو ته او هوتک صاحب ته او ستانکزی صاحب ته سلامونه. په خیر اوسئ. اتمر صاحب بیا خبرې غیر رسمي شروع شوي دي، خلیلزاد په قطر کې دی لیکن رسما نه دي شروع شوي. دی ماتل دي چې د طالبانو مشرتابه په اصطلاح موافقه وکړي د تاوتریخوالي کمول لپاره. نو تاوتریخوالي کمول هم په حقیقت کې یعنې اوربن طالبان به دغه ته حاضر شي که نه؟ طالبان په دې باندې ولې ټینګ ولاړ دي، ولې زړه نه کوي دغه ته؟ یو سلسله خبرې داسې روانې دي په مطبوعاتو کې چې کوم آیات چې د قطر نه پاکستان ته تللی و او د دوی آیات یو تعداد هلمند ته تللی و او د هلمند محلي قوماندانانو سره دوی خبرې کړي وو، بیرته چې دوی ستانه شوي دي. دوی د خپل مشر ملا هیبت الله سره د کتنو یا د لیدلو کوشش او تلاش کړی، لیکن په دې دوی نه دي بریالي شوي چې ملا هیبت الله سره دوی وګوري. او رسنیو کې داسې راغلي چې ملا هیبت الله خپل زیده لادرکه دی. دا معلوم دی چې صرف د دې په خاطر دا لادرکه دی چې نه غواړي په دې قضیه کې ځان داخل کړي، او یا په دې قصه کې کوم بله خبره ده چې هغه د پاکستان استخبارات او هغه کسان چې دوی ته مشورې ورکوي د هغوی پټ لاسونه دي. نو په هر صورت خبره ده چې طالبان اول دې ته حاضر وو چې دوی به یو اوربان ومني، لس ورځنی یا حداقل د یو هفتې اوربان، لیکن وروسته بیا دوی ویله چې موږ دغه اوربان نشو کولی، موږ غواړو چې دغه خشونت کم شي، ځکه چې دلته به کیدی چې نور ځواکونه عملیات وکړي او هغه د طالبانو په نوم ختمیږي. او د بله خوا نه دغه وروستی بخښنه غواړم دغه نورو رسنیو کې هم دغه چې ملا هیبت الله اوس په خپل ځای کې دی یا نه دی، مختلف شایعات نشریږي، لیکن که دا د قطر د خبرو په ارتباط وي، د قطر د مذاکراتو هیئت چې دی دا د ملا هیبت الله په منظورۍ باندې تعینېږي، هلته ورځي او کاملا مطلب د ډسپلین تابع یو هیئت دی. داسې خو نه ده چې قطر هیئت او د ملا هیبت الله ترمنځ کومه فاصله وي. دا سوال ولې مطرح کیږي؟ خبره همدغلته ده چې همیشه به دا ویل کېدل
چې د طالبانو په منځ کې هم ځینې داسې ډلې دي چې د قطر د دفتر سره ډیر موافق نه دي، ځکه کله چې د دفتر قطر کوم فیصله کوي په مخه ورځ یا کله چې دوی فیصلې ته نږدې کیږي، دلته په کابل کې یو عکس العمل داسې ښودل کیږي چې دغه ټول مذاکرات ناکامي خواته بیایي. دغه د دې یو بیلګه کیدای شي چې سړی په دې باندې فکر وکړي چې ممکن دغسې یو قضیه رښتیا اوسي چې دغه ډله چې قطر کې دی د هغه ډلې سره چې کوم په سیمه کې موجود دي او یا کوم رهبري چې په پاکستان کې موجود دی دلته ځینې اختلافات موجود دي. صحیح. په دغه ځان کې چې اوس احتمال ویل کېږي د ایران پیښه څومره اغیز درلودلی شي، ځکه یو تحلیل دغه هم دی چې ایران شاید کوشش وکړي امریکا سره مستقیما که جنګ نشي کولی، امریکا باندې کوم حمله که نشي کولی، نو غیر مستقیم امریکا ته ضرر ورسوي. د امریکا مختلف پروسې سبوتاژ کې مثلا د سولې پروسه او طالبان، آیا په دې برخه کې هم تاسو فکر کوئ چې دا پیښه څه اغیز ولري که نه؟ یقینا ایران دا تهدید کړی چې د امریکا منافع په سیمه کې هر ځای کې چې دوی تر برید لاندې راوستل کېدای شي. او د قاسم سلیماني لور نن چې کوم خبرې د هغې د جنازې په تشییع کې وکړه دا و چې موږ په لبنان کې، موږ په یمن کې، موږ په سوریه او عراق او افغانستان کې، دا خبره د افغانستان کلمه هم یاده کړه چې دلته به امریکایي سرتیرو دپاره موږ تهدید یو او د دوی دپاره به موږ د سلیماني انتقام به د دوی نه په دغه ځایونو کې او په ټول نړۍ کې واخلو. نو که طبعا دغسې یو خبرې بیا خو که دی اوربن وکړي نو بیا دا کار خو نشي کولی، نو فکر کوئ دا هم یو خنډ کیدی شي؟ نه، یقینا چې د وروستي تحولاتو په سیوري کې د افغانستان د سولې پروسه تر اغیز لاندې راتلی شي او زه فکر کوم تر یو حده پورې تر اغیز لاندې راغلی دی. او که دغه تشنج څومره چې ډیریږي ځکه چې طالبان د ایران سره نږدې پاتې شوي دي او هغوی د هغوی نه مرستې ترلاسه کوي، نو زه په دې باور یم چې یا به طالبان د ایران نه بیخي ځان بیلوي او دغه توافق به مخته بیایي، یا دا چې د افغانستان د سولې پروسې باندې مستقیما دغه وروستي تحولات تاثیر وکړي. صحیح. وروسته نو بیا اتمر صاحب تاسو موږ سره اوسئ، په دې باندې بحث کوو چې د ایران پیښه څه اغیزه درلودلی شي، طالبان تر کوم حد پورې تللی شي. یعنې دا خو هم مهمه ده چې طالبان خپل هر څه آیا د ایران د ګټو یا د ایران د خواهش قربانوي شي، تېرېدی شي، هر څه نه که نه، په ده بیا وروسته بحث کوو. اتمر صاحب، ستانکزی صاحب، ستاسو په نظر باندې دغه د اوربن پیشنهاد او اوس د تاوتریخوالي کمول پیشنهاد مخکې نه و، کله چې اول ځل دغه توافق بیخي امضا ته آماده شوی و دغه شرط پکې نه و، لیکن کله چې ټرمپ مذاکرات معطل کړل، اوس بیرته چې شروع کېږي دغه شرایط ورباندې کېښودل کېږي او دغه خبره نوې اوس اضافه شوې ده. امریکا ته دا خبره ولې اهمیت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو وګورئ کله چې نهم دور د خبرو اترو د امریکې د خارجه چارو د وزارت د هیئت تر مشرۍ لاندې او د طالبانو سره دا تقریبا موافقه ته نږدې وه. سلاسلیک اوسي په کم ډیویډ کې چې هلته به د افغانستان جمهور رئیس هم اشتراک کوي. دغه دور خبرې چې تر هغه سرحده رسېدلې وي او نږدې و امضا ته دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي
هغه صرف د پاکستان په ګټه وي، د طالبانو په ګټه وي او هلته د امریکایانو څه ګټه هم ځکه به پکې چې هغوی سره اوربند کېده د هغوی دغه مالویش به یعنې دا که امضا شوی وی نو زموږ په ګټه نه وي. نو بیا زموږ رئیس جمهور ولې موافقه کړې وه چې کمپ ډیویډ ته لاړ شي؟ زموږ رئیس جمهور موافقه نه وه کړې. کله چې د افغانستان د خواته اعلان وشوله چې ځي، کله چې هغوی اعلان کړی امریکایانو، کله چې د افغانستان خلکو دا ونه منله، دا خو جوته ده چې حکومتونه د افغانستان د هر د خلکو د مملکتونو د ارادې تمثیل کوونکي دي. بنان دلته هم څه تلاشونه وسو، په خپله امریکې کې تلاش وسو چې دغه رئیس جمهور د دغه معاهدې د نه امضا کولو دپاره اړ باسي، تر هغه دوی هغه اړ سو. اوس نه هغه غونډه خو ځکه ناکامه شوله چې طالبانو هلته کمپ ډیویډ ته د تګ نه انکار وکړو. اشرف غني روان ورته، امریکایان هم ورته چمتو او طالبانو انکار وکړو کمپ ډیویډ ته د تګ نه، او ځکه بیا تاسو به په رسنیو کې خپله شاهد یې چې امریکایانو یو بهانه جوړه کړه ورته چې زموږ یو عسکر ګویا په اتحادیې حملې کې له منځه تللی، چې هغه زه فکر نه کوم چې د دغه یو عسکر دپاره داسې یو حالت منځته راوړي. منتها په هر صورت هغه د افغانستان د خلکو په خیر وه، خصوصي دا امضا نه سوله او هغوی دا امریکایان اوس ولې امریکایان په دې اوربند باندې ولې ټینګار کوي؟ اوس تاسو وګورئ، اوس د افغانستان اړخ چې دا پخوا د امریکایانو سره اعتماد سازي دوی نه درلوده. تاسو ولیدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس هلته کې څه خبرې وکړلې، بالاخره یو څه تاوتریخوالی راغی منځته. بیا هغه کم سو د امریکې جمهور رئیس کله چې افغانستان ته په سفر راغی او په بګرام کې د افغانستان جمهور رئیس سره خبرې وکړې، هلته دوی دغه بعضې مسایل سره یاد کړل او بالاخره دا سو چې د افغانستان دولت باید یو قوي موقف نه باید خپله طرحه وړاندې کړي، چې بیا رئیس جمهور د افغانستان یو افقریزه طرحه هم وړاندې کړله او امریکایان په دې پوه سول چې کله هغه وخت موږ دا پیشنهاد افغانستان دولت ته کړی و چې اوله باید مصالحې پروګرام مخې ته لاړ شي، بیا انتخابات وشي. د افغانستان دولت خپل هغه انتخابات وکړل او ټولو دنیا ته معلوم شو چې په هغې کې داسې یوه حادثه منځته رانغله چې د طالبانو هلته بری پکې محسوس شي. او اوس چې د افغانستان د دولت په البته په دغه خبرې دوی کې په پیشنهاد یا د دوی په موافقه امریکایانو سره دا سوي دي چې او که طالبان د امریکایانو سره په کوم اوربند باندې موافقه کوي، باید د افغان دولت سره سل په سلو کې دوی اوربند اعلان کړي. دغه موضوع چې اوس رامنځته شوې ده چې دوی تاوتریخوالی کموي، تاوتریخوالی هم شاید کم سي، دغه به موافقه به ورسره وسي، ولې اصلي هدف دا ده چې د افغانستان دولت سره به اوربند کړي، بیا به خبرې کوي. مخکې له اوربنده قطعا خبرې باید ونیسي او دا د افغانستان خلک هم نه مني او دا زموږ په تاوان ده، ځکه که چېرته خبرې شروع کېږي بیا هره خوا غواړي چې لاسته راوړنې ولري، هلته به بیا جګړو ته شدت ورکوي، انتحار، انفجار او دې ته به طالبان بیا مخه راوړي. اوله باید په هر شکل سي تاوتریخوالی کم سي، اوربند رامنځته سي، بیا خبرې کېنیسي. تر هغه وخته به د افغانستان د انتخاباتو د پایلو نتیجې دوم پړاو معلومیږي او بیا به د افغانستان د طرف نه یو قوي هیئت هلته ګمارل کېږي. افغانستان سره خو بیخي خبرې نه کوي طالبان، تر اوسه پورې هېڅ چمتوالی نه ده ښودلی چې د افغانستان حکومت سره به مستقل لکه څنګه چې د افغانستان حکومت وایي داسې خبرې وکړي. خو افغانستان حکومت خو تاسو ته معلومه ده، تاسو هم دلته ژوند کوئ، دلته خو لوی ادارات د افغانستان د دولت د ولکې لاندې دي، نظامي قوتونه دلته دي، داخلي او خارجي پشتیبانان لري دلته. دا خو بیا ممکنه نه ده خارجي پشتیبانان لګیا د امریکا سره مستقیما خبرې کوو. وروسته په دې باندې بحث کوو چې امریکا دا لوبه څنګه پرمخ بیایي. امریکا ته دا څونه مهمه ده چې افغانستان حکومت وي که نه وي، که دا مهم وي تر اوسه پورې به دا خبرې څنګه دغسې تللی. خو هوتکي صاحب طالبان ولې اوربند نه مني؟ اوس درسته ده چې امریکا یا هر څه هدف چې تعقیبوي، اوربند طالبان ولې ډال لري؟ او خصوصا اوس لکه اتمر صاحب چې ورته اشاره وکړه د ایران د پیښې نه وروسته کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی، طالبانو ته به اسانه وي چې اوربند ومني که نه؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زواک صاحب تاسو ته، ښاغلي ستانکزي صاحب ته
او ډیر ګران مشر ورور اتمر صاحب ته سلامونه نیکیلي وړاندې کوم. راځو د سوال برخې ته. طالبان زه فکر کوم زما تحلیل دا دی چې طالبان کوم وخت چې دوی دسخط کوي یا امضا کوي یا قرارداد د اوربند امضا کوي، زه فکر کوم په افغانستان کې دننه دوی مشکلات لري. په خپلو نظامي قوتونو باندې دوی مسلط سل په سر کې نه دي. لکه اتمر صاحب چې وویل تاسو په خبرو کې چې هلته کله وکړلیک سره د نږدې کېدو په حالاتو کې تاسې ګورئ د افغانستان په غټو ښارونو کې عملیات ترسره کیږي، بریدونه ترسره کیږي. نو طالبان لیکن د هغې مسؤلیت طالبانو منلی دی او قطر دفتر هېڅکله نه دي ویلي چې دا عملیات زموږ د خوښې نه بغیر شوي دي. خو دا مسله ده. یعنی طالبان چې د اتمر صاحب ویل رښتیا هم هلمند ته هم راغلي دي. په اوس پیلن چې ما ورته دا اوس خبرې کوو، د قطر د آیات مخالفین دلته ډیر دي د طالبانو په صفوفو کې. په هلمند کې ستا هغه ټول افغانستان یې پېژني. یوه دا مسله ده چې دوی کوشش کوي چې په یوه خوله سي پر دې باندې اوس کار شروع دی. زه فکر کوم کار هم کوي چې د خپلو دوستانو ملګرو چې په افغانستان کې نظامي قوتونه دي جنګیږي د هغو هغه رضایت لاسته راوړي. دوم په اوربند کې که چیرې دوی اوربند وکړي نو بیا خو افغانان دي هغه خپلو کورو ته ځي، بیا د دوی په جبهاتو په صفوفو کې هم فرق راځي. سوله بیل شه ګوره یو بحث چې همیشه دلته سره دغه کېږي، یو سوله ده چې بیا نو د دې سوال پیدا کېږي چې جبهې به پرېږدي طالبان او کورو ته ولاړ شي. اوربند خو دې ته وایي چې ته به په خپل محاذ کې جبهه کې، زه به په خپل جبهه کې، دواړو به ټوپک په لاس وي، لیکن ډزې به نه کوو. خو دغه سنګر خو به نه پرېښودل مسله په دغه ډزو کې ده. یعنې دوی د دې دواړو اړخونو څخه طالبان یعنی دغه نه احساس د خطر کوي او مهم کار چې دی دوی د امریکایانو په دغه دوه رنګه پالیسۍ باندې هم باور نه لري. اصلا د امریکایانو په خبرو باندې هم د دوی اعتماد نشته. ولې امریکایانو په ډیرو ځایونو کې سرغړونې کړي دي او څه یې کړي دي لکه څنګه چې وایي هغسې په عمل کې نه ښکاري. طالبانو ته هم دا جوته سوې ده. خو هغه درېیمه نقطه چې ده چې دلته په افغانستان کې دننه متاسفانه موږ ډېر مشکلاتونه لرو. اوس دلته ښاغلي ستانکزي صاحب ویل چې د افغانستان حکومت یعنی کم حکومت طالب نه پېژني د حکومت په حیث باندې. صحیح ده، موږ پوجونه لرو، موږ ملي اردو لرو، باندې ویاړو، دا زموږ قوتونه دي، دا زموږ نظام دی، نظام لرو. متاسفانه د دغه حکومت سره اوس طالب نه کښېني. طالب بار ویلي دي، تر اوسه پورې دغه وایي، خو د حکومت لوری دې ته ټینګ دی چې افغانستان د لوري سره چې دوی کښېني د افغانستان د حکومت په نامه باید کښېني. طالب وایي زه په دغه نامه باندې نه کښېنم. هلته امریکا لابي کوي. زه فکر کوم امریکا لابي کوي چې طالب دې ته اوادار کړي چې ته د افغانستان د حکومت په نامه ورسره کښېنه. هغه ته تقریبا سر رسېدلی دي. هغه وایي د طالب دا شعار دی چې په افغانستان کې هېڅ یو سیاسي ډله باید د مذاکراتو د میز څخه لرې یا شاته پاته نه سي. د افغانستان د حکومت په نامه نه. بخښنه غواړم که د امریکا په دې ټینګار درلودلی چې حتما حکومت سره کېنه او یوازې حکومت سره کېنه، نو خلیزات به ول دا خبر کوله چې خبرې اترې دوه برخې لري چې یو امریکا سره توافق دی او د هغه نه وروسته بین الافغاني توافق دی. د حکومت او طالبانو خبره نه ده کړې، بین الافغاني توافق دی چې حکومت هم پکې یو برخه وي. یعنی د پردې شاته دا ستا حکومت خبره ده، وخت چې اخیستی دی دا نه میاشتې مذاکرات چې د حکومت د لوري څخه دا پر خلیلزاد هم فشار دی یا د بعضې امریکایانو ډیموکراټان دي یا جمهوري خوان دي. یو فریق یې د افغانستان د اوسني حکومت شاته ولاړ دي، بل فریق یې د افغانستان د اوسني حکومت په ضد باندې دی. موږ تاسې ګورو تبلیغات کوي، سفیر یې یو څه وایي، وزیر خارجه بل څه وایي، کله یو څه وایي کله بل څه وایي. هلته د پردې د شا یو لوبه روانه ده، د دوی په مابین کې هم روانه ده. خو مهمه خبره دا ده زما په اند باندې چې ای کاش بیا به دا سولې ډېر ژر نتیجه ورکولی، دا مذاکراتو به هم نتیجه ورکولی چې د افغانستان اولسونه، جامع سیاسیون، جامع جهادي څېرې، عذاب او ملي څېرې، مشران، دا ټول د حکومت سره په یوه خوله باندې وایي او حکومت د دوی سره په یوه خوله باندې وایي. اوس دلته موږ خپله ګورو چې طالب په یو خوله دی او دلته سل خولې دي. دلته طالب که ډېر پاک پکښ راسي نو دوې خولې به وي، هغه هم تقریبا اصلاح ته را روان دي. اوس د طالب په وړاندې باندې
تاسې ګورئ هیڅ یو ډله یو تر ملا رسول تیره چې بعضې په څه نامه یادوي په څه هیڅ یو ډله نظامي ډله داسې نه ده راپورته سوې چې یعنې قطر یې رد کړی دی یا خپل سیاسي پلاو یې رد کړی دی یا یې ملا بیت الله رد کړی دی دلته خو عملا موږ تاسې ګورو چې ډاکټر صاحب عبدالله اشرف غني نه مني اشرف غني ډاکټر عبدالله نه مني انتخابات تش په نامه د افغانستان بیت المال مصرف اخر نتیجه کمه ده ستړیا وي اخر نتیجه کمه ده تر بدبختۍ تر بې اتفاقۍ تیره کمه نتیجه ده دا هغه څه دي چې امریکایان هم دا وضعیت څاري طالبان هم دا وضعیت څاري د دې وضعیت څخه هم طالبان وهم لري چې دلته خو په افغانستان کې بیا ګډوډېشن دی یوه ډله راځي بله ډله نسته حکومت وایي اشرف غني دې ته ټینګ دی چې زما لیست چې ما جوړ کړی 15 کسان ما چې کوم لیست جوړ کړی 15 کسان هغه هم پټ لا کومور هیڅ چاته نه دی معلوم چې څوک دي دا اوس فرشتي دي دا و څوک دي د کومې خوا راغلي دي کومې خوا نه دي راغلي حتی دوی د دغه سولې په تعارف باندې پوهېږي هغه جرګې په ناسته باندې پوهېږي دغه مطرح کولی شي د افغانستان د ملي ګټو څخه دفاع کولی شي نیسي کولی دوی د خارجیانو په طرف باندې فیصله کوي مایل دی او که د افغانستان ملي ګټو په دې باندې موږ لوی خبر نو څه باید وشي باید داسې په دې وروسته خبره کوو زموږ وخت خلاص دی دمنه د هغې نه وروسته خبرې کوو چې سولې ته موږ څه رسولی شي هغه څه چې افغانستان سولې ته چې وی غواړو رسولی یوه لنډه دمه